پوهېدئ چې د بدن معافیتي سیستم ستاسو د مغز په څیر حافظه لري. کله چې پر یو ویروس یا میکروب باندې اخته شئ، د بدن معافیتي سیستم زده کوي چې څرنګه د هغه سره مبارزه وکړي. که هماغه میکروب بیا هم برید وکړي، ستاسو بدن لا چټک او قوي هغه ته ماتې ورکوي. سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په اوسنۍ خپرونه کې به اختصاصي دفاع یا سپیسیفیک امیونیټي ولولو. د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ او مو هم کانکوري ټکي هم د ځان سره نوٹ کړئ. هغه میکروبونه چې د غیر اختصاصي دفاع څخه تیریږي د بدن له ځانګړي دفاعي پړاو یعنی اختصاصي دفاع سره مخامخ کیږي. دا ډول دفاع د ځانګړو سپینو حجرو لخوا چې لیمفوسایټونه نومیږي ترسره کیږي. لیمفوسایټونه د ناروغۍ لاملونو د پیژندلو او له منځه وړلو لپاره په ځانګړې توګه کار کوي. هر لیمفوسایټ د ځانګړو آخذو په درلودلو سره ځانګړی انټیجن پیژني او له منځه یې وړي. یو بله کانکوري خبره چې باید پرې پوه شئ دا ده چې لیمفوسایټونه چیرته تولیدیږي او څو ډوله دي. راځئ په ګډه یې وګورو. د لیمفوسایټ حجرې د وینې د نورو حجرو په شان د هډوکي په مغز کې تولیدیږي، خو د ودې ځای ته په کتو لیمفوسایټونه په دوو برخو ویشل کیږي. خام یا نابالغه لیمفوسایټونه چې د هډوکي په مغز کې وده کوي د بی لیمفوسایټونو په نوم یادیږي، او هغه لیمفوسایټونه چې په تایمس غده کې وده کوي د ټي لیمفوسایټونو په نوم یادیږي. په اصل کې همدا د بی او ټي لیمفوسایټونه د بدن اختصاصي دفاع ترسره کوي. اختصاصي دفاع په دوه ډوله ده. یو هومورال دفاع، دوه حجروي دفاع. هیومورس د بدن مایعاتو لکه وینې، لیمف او د حجرو منځني مایعاتو ته ویل کیږي. هومورال دفاعي سیستم د بدن په مایعاتو کې د شته باکتریاوو او ویروسونو پر وړاندې مبارزه کوي. په دې ډول دفاع کې بی لیمفوسایټونه کله چې له میکروبونو یا ویروسونو سره مخامخ شي پرې نښلي او ویشل کیږي. دا حجرې انټي باډي تولیدوي چې د میکروبونو د له منځه وړلو سبب کیږي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې تولید شوي انټي باډي د یوې مودې لپاره په بدن کې پاتې کیږي او انسان د ناروغۍ پر وړاندې محفوظ ساتي. یا په بله وینا ډیر احتمال شته چې تاسو د یوې مودې لپاره بیا پر هماغه ناروغۍ اخته نشئ. د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د انټي باډي د پاتې کېدو موده توپیر کوي. د بیلګې په توګه هغه انټي باډي چې د شری یا میزلز پر ضد تولیدیږي ټول ژوند مو له دې ناروغۍ ساتي. یعنی د دې ناروغۍ په وړاندې دایمي معافیت ترلاسه کوو. خو د ریزش یا کولډ په وړاندې معافیت لنډمهاله وي او تاسو یو څه وخت وروسته بیا پرې اخته کیدای شئ. انټي باډي په مختلفو لارو انټیجن غیر فعاله کوي. تر ټولو ساده لاره یې دا ده چې انټي باډي د انټیجن پر سطح نښلي او هغه بې اغیزې کوي. د هر لیمفوسایټ پر سطح د انټیجن د آخذو یا انټیجن ریسپټور په نوم ځانګړي پروټینونه شتون لري چې ځانګړي انټیجنونه پیژني او ورسره مبارزه کوي. حجروي دفاع د وینې د سپینو حجرو لخوا چې د هډوکي په مغز کې جوړیږي ترسره کیږي. په دې دفاع کې د وینې د سپینو حجرو 4 اساسي ډولونه ونډه لري چې عبارت دي له ماکروفاژونه، د بی حجرې، د ټي سایتوتوکسیک حجرې یا سایتوتوکسیک ټي سلز او د ټي مرستندویه حجرې یا هیلپر ټي سلز. ماکروفاژونه هغه حجرې دي چې میکروبونه او ککړې حجرې له منځه وړي. بی حجرې میکروبونه پیژني او وروسته د میکروفاژونو لخوا له منځه وړل کیږي. د ټي سایتوتوکسیک حجرې پر هغو حجرو برید کوي چې په میکروب سره ملوث شوي وي او هغه له منځه وړي. مرستندویه ټي حجرې ځکه مرستندویه نومیږي چې د سایتوتوکسیک ټي او بی حجرې فعالوي. په معافیتي غبرګون کې دوه ځانګړې پروسې یو ځای کار کوي. یو د بی حجرې غبرګون چې د خارج الحجروي میکروبونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي، او دویم د ټي حجرې غبرګون چې د سایتوتوکسیک ټي حجرو په مرسته د حجراتو د ننه میکروبونه له منځه وړي. هغه دفاع چې د بی او ټي حجرو لخوا ترسره کیږي د مرستندویه ټي حجرو لخوا تنظیمیږي. حافظوي حجرې یا میموري سیلز هغه حجرې دي چې حافظه لري او د انټیجنونو په وړاندې انټي باډي تولیدوي.
د بیلګې په توګه که یو کس د یوې ناروغۍ د تیرولو له امله یا د واکسین له تطبیق وروسته معافیت ترلاسه کړي، نو که دویم معافیت د لومړني معافیت په پرتله ډیر چټک، قوي او دوامدار وي. د بی او ټي حجرې څه ډول حجرې دي؟ 1. عضلاتي حجرې، 2. عصبي حجرې، 3. دفاعي حجرې، 4. ټول. اختصاصي دفاع په بدن کې په څو بڼو کار کوي؟ 1. 2 بڼې، 2. 3 بڼې، 3. 4 بڼې، 4. هیڅ یو. هیلپر ټي سل کومو حجرو ته ویل کیږي؟ 1. د ټي برید کوونکي حجرې، 2. د ټي مرستندویه حجرې، 3. د ټي زیرمه کوونکي حجرې، 4. ټول. میکروبونه او پرې اخته حجرې د کومو حجرو په ذریعه له منځه ځي؟ 1. د وینې سرې حجرې، 2. ماکروفاژ حجرې، 3. هیموګلوبین، 4. دویم ځواب سم دی. په کوم غبرګون کې د حجرې بهرني میکروبونه له منځه ځي؟ 1. د ټي حجرې غبرګون، 2. د بي حجرې غبرګون، 3. د سی حجرې غبرګون، 4. هیڅ یو. کانکوري ټکي: اختصاصي دفاع یا سپیسیفیک امیونټي د هر ځانګړي میکروب په وړاندې په ځانګړې توګه فعالیت کوي. اختصاصي دفاع په بدن کې په 2 بڼو کار کوي. یو ډول یې په وینه کې د انټي باډي جوړول او بل ډول یې د بهرني جسم متقابل غبرګون دی. اختصاصي دفاع په 2 ډوله ده: هومورال دفاع او حجروي دفاع. دا وه د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو لوی خدای مل شه. ښې چارې.